وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مظلوم یار سے پوښتنه کړی دی. وایي بعضې خلک وایي چې د دوه اخترونو په مابین کې واده کول دا صحیح نه ده. محترمه، دا ټول هندوانه رسم او رواج دی. یو قسم توهم پرستی ده چې شریعت کې د دغه خبرو د پاره بالکل ځای نشته. د دوه اخترونو په مابین کې هم نکاح صحیح ده او دغه شانتې د اختر نه بعد هم صحیح ده، مخکې هم صحیح ده. نو په دې کې بالکل شرعي څه ممانعت نشته دی. او دا چې کوم خلک کیسې کوي، بعضې صحابه کرامو آثارو نه هم پته لګي چې هغې د دوه اخترونو په مابین کې ودونه کړي دي. دغه شانتې سیرت والا کتابونه چې کوم دي، بعضې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نکاحګانې هغه د دوه اخترونو په مابین کې واقع شوي دي. غالبا یو روایت دی د عایشې رضی الله عنها متعلق. نو دغه خبرې چې خلک کوي نو په شریعت کې بالکل ځای نه لري. دا د اجرې قصې دي، د سپین ږیرو قصې دي، چا چې ساتیري پې باندې کوي. او که واده دی نه یې کړی نو بسم الله ووایه او موږ ته هم پکې شیریني راولېږه. السلام علیکم ورحمت الله.